9 اپریل باندې پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د 2 میاشتو نور پاتې کېدو مهلت ورکړی وو داغه نوټیفیکیشن هم راغلی دی هغه به هم تاسو ته خایو او ورسره تاسو په پاکستان کې څنګه په قانوني توګه باندې پاتې کېدل شي په دې باندې به هم بحث کوو هفته دوه وړاندې افغانیان ډېر پریشان وو چې دوی به د پاکستان حکومت خپل هواد نه وباسي او کنه یا د ICC کارت والا به وباسي په دویم فیس کې یا دریم فیس کې به وباسي دا خبره اترې روانې وي او په میډیا او په سوشل میډیا باندې تود بحث کېدو خو کله چې د پاکستان حکومت د هغه افغان کډوالو کوم چې پاکستان کې په قانوني توګه پاتې کیږي د هغوی د پاتې کېدو موده وغځوله نو وروسته ټول افغانیان داسې په کلاره شول لکه چې څوک په ور وبو واچي هر څه باندې خاموشي راغله خو افغانیان په دې توجه نه ور کوي چې ټول 2 میاشتې دی او په هغه کې ورځې کمی شوې دي چې دغه پوره شي نو بیا بسکي په ګرمه کې په دې باندې ډېر بحث کېدو چې مونږ ځان څنګه قانوني جوړ کو کوم افغان کډوال چې دغه فکر کوي چې هغه په پاکستان کې په قانوني توګه باندې پاتې کېدي شي نو دوی لپاره څه کول پکار دي دغه موقع نه څنګه فائدہ اخیستل شي په دې باندې تاسو سره معلومات شریکوم تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل او زه ذاکر الله يم ډېر ICC کارت لرونکي افغانیان په پاکستان کې پاتې کېږي کومو کې چې د چا خزي PR کارت لري چا خاوند ICC کارت لري د چا خزي ICC کارتونه لري یا خاوند PR کارت لري کوم پاکستانیانو چې د افغانیانو سره ودونه کړی دي د هغوی د خزو سره ICC کارتونه دي یا هغه پاکستانیان سره یا خزي چې دوی د افغانیانو سره ودونه کړی دي نو هغوی خزو یا خاوندانو سره ICC کارتونه دي دنه علاوه هغه افغانیان کوم چې پاکستان کې په غیر قانوني توګه مشته دي چې هغوی سره نه پاسپورت شته او نه تذکره بغیر څه د قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند تیری د سره هغه افغانیان چې پاکستان کې پاتې کیږي خو ویزه یې ایکسپایر شوه ده یعنی په غوښنه موده وخت ده نو داسې افغانان انلاین د خپل ویزې نوي کولو درخواست ورکول شي کوم افغانانو ته چې د 10 جون پورې مهلت ورکړل شوی دی پاره کې د PR کارډونو لرونکو افغانانو د وستلو خبره نه ده شوی خو د ICC کارډونو لرونکو خبره شوی ده چې په دویم فیز کې به دغه وستل شي په دې باندې د 13 مارچ نه واخله تر هغه مودې پورې خبره اترې کې دي تر کومه پورې چې هغه ته مهلت ورکړل شو پاکستان اعلان نه کړی چې د ICC کارډونو لرونکو افغانان به وستل شي دوی دا خبر ځان سره پراس کې ساتل ده کوم افغانان په پاکستان کې په قانوني توګه پاتې کېدي شي چا سره چې PR کارډونه شته دي هغوی مضبوط او قانوني حق دي د هغوی د وستلو خبره هم شوې دي خو وايي چې هغه په دریم فیز کې وستل شي ICC کارډونو لرونکو په اړه ویل شي چې په دویم فیز کې به دغه وستل شي او په اول فیز کې به هغه افغانان کډوال وستل کېږي چې د چا سره قانوني اسناد نشته دي هغه په غیر قانوني توګه په پاکستان کې میشتي هغه افغانان چې د دوی ویزا ایکسپایر شوه ده او ویزه نه درنیول کړي داغه د وستلو خبره هم شوې دي کله چې د پاکستان حکومت افغانانو ته مهلت ورکړي نو کوم چې په غیر قانوني توګه مش دي هغه ته هم مهلت ملاوي شي کچره بای چانس پولیس ونیسي نو بیا د وستلو چانس جوړیږي یا داسې افغانان ونیسي چې هغه ویزا ایکسپایر شوی نو هغه هم بیا وستل کېږي دغه شان تنانو لسکول پکار دي چې هغه خپل ویزې ولګي او انلاین د ویزې درخواست ورکړي کچره تاسو ویزه راشي او د 10 جون نه پس د پاکستان حکومت د افغانانو د وستلو اعلان وکړي نو بیا تاسو په دې ویزه باندې پاکستان کې پاتې کېدل شي هغه ICC کارت لرونکي افغانان چې د چا د خاوندانو خزو مور بلار یا هغه په ICC کارتونو باندې د 15 کلونو نه زیات وخت په پاکستان کې تیر کړی دی هغه تنان کوم چې په پاکستان کې کاروبار کوي یا تعلیم حاصلوي هغه له پکار دی چې دوی د وکیل سره ملوي شي او په عدالت کې کیس واچي په میاشت کې با سناسه فیصله راشي او کبیا دوی وستل کېږي نو دوی د عدالت فیصله خودل شي چې دوی ته عدالت فیصله ورکړي دا او هغه فیصله د دوی په حق کې ده په خصوصي توګه هغه افغانان کډوال کوم چې د ICC کارت لري یا PR کارت لري او دوی د پاکستانیانو سره ودونه کړی دي هغه د ضروری پاکستانی کارتونه جوړ کړي او عدالت کې د کیس واچي ځکه چې د پاکستان قانون تر مخه دوی ته د پاکستان نېشنلټي ملاوي دي شي او په دې طریقه خلکو د پاکستان شهریت یا شناختی کارت اخیسته هم ده هغه ICC کارت لرونکي چې د چا سره د افغانستان پاسپورت وي نه هغه ځان نه دي د پاکستان د ویزې بندوبست وکړي نن سبا د بزنس د ویزې کار کیږي په پاکستان کې ريجسترډ کاروبار وي باید چې هغه د خپل بزنس یا ورک ویزې لپاره درخواست ورکړي او په دې ویزه باندې په پاکستان کې پاتې کېدي شي اوس بس تاسو په ځان کې دا خبره راځي چې ویزه خو په ډالرو خرڅيږي بالکل ویزې په ډالرو خرڅيږي خو چې کله زر ویزې راوځي نو په زر ویزو کې 2-300 ویزې په قانوني توګه بغیر د پیسو هم کېږي کې دي شي چې تاسو ویزه
بغیر د پیسو یا ډالر وشي نو تاسو بیا په دې ورک یا کاروبار ویزا باندې بغیر څه مشکله په پاکستان کې پاتې کېدلی شئ تاسو د وکیل نه د خپل کاروبار پاکستان کې څومره موده پاتې شوی تاسو په کور کې د چا سره پاکستاني شناختی کارت شته دی تاسو کاروبار ريجستره دی پاکستان تاسو ټیکس ورکړی دی دغه معلومات وکیل ته ورکړئ او کاغذونه جوړ کړئ او په عدالت کې کیس واچوي دغه تمه کې دی شي چې تاسو ته هم پاکستان کې د مستقل اوسېدو حق حاصل شي په نننی دغه ویډیو کې همدومره معلومات د اجازه نه وړاندې یو خاص تاسو پښتو ډیجیټل چینل سبسکرایب کړئ او معلومات حاصل کړئ په مخه